وی اسلام غیرتمند دین دی، اسلام بی غیرت نه دی. دا خپل بی غیرتی دا پر اسلام مور اړوه، که خپل بی ننګ او بی غیرت اسلام بی غیرت متعبیروه. مولا تاتم وایم، تبلیغی کاکا تاتم وایم، صوفی لالا تاتم وایم، که یو سړی په خپل په دین کې بی غیرتیا کوي د الله په خاطر دین مه بی غیرت تعبیروه. دین غیرتی دین دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته د غیرت تعلیم را کړی دی، موږ ته اسلام د غیرت تعلیم را کړی دی. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کافر په مرګ باندې خوشحالي کوله. زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پزان زغر اغوستل خو د کافر جنگ ته وتی. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کافر په مقابله کې خپل پاک وینه توی کړې ده. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم کافر ته دین په بېننګۍ او په بېغیرتي باندې تعبیر کړی. نو ملګرو ته مې ویل مال کافران د ژبې نه دي خلاف، خو دغه چې زموږ زړور بریتونه واخلي، ژړې رالوی لوی ژړې جوړې کړي، بسترې ور په شا کړي، امریکې ته ځي. چا راګرځولي دي چې ته امریکې ته مه راځه، ژړه لرې. د ژړې دي کافر نه دي خلاف، پر ژړه د کافر نه دي را سره جنګ. زما ویزه نه جوړېږي، زه ایران ته تللم، یو مولوي صاحب غالبا دلته ورغلی دا راسره و، تیر کال وړم کال ایران ته تللم، د ایران سفارتخانې ته ورغلم، د ویزې دپاره ټول شیان مې ورته برابر کړه چې پاسپورټ مې کښېښوي، پر هغه یې شاته ولیکل چې ته د ایرانه باندې. 10 منټه یې خالص ما پاسپورټ ته کتل، خو چې دا زما شکل یې وکتی، دا زما رنګ ته مې وکتل چې دا څوک. د مسلمان به هیبتي رنګ وي، د مسلمان به هیبتي شکل وي، چې کافر یې وویني. زموږ علما راځي ناست کتابونه لیکي، زموږ کتابونه وایي د مسلمان به دا بریتونه غټوي مجاهد، د پاره د دې چې د کافر سره مخامخ دي، چې د کافر وهم او ترس ونیول شي. بریتونه به نه خورې چې په سپېره خوله مجاهدغه ته ورروانې په کافرانو مقابلې، بریتونه به غټوي مجاهده چې د کافر وهم او ترس درته وشي. ما ایران ته نه پرېږدي، څه ګناه مې کړې ده. خلکو ته مې وویل چې راووتم، پولیس والات یې پرچې ور ښکاره کړه، هغوی تېر ایرانه بند کړې. ولې ما تېز کړي دي؟ دا ستا شکل و حقیقت ته چې ویې وکتل، وایي دا د ایرانو څه بند دي، دا بیا دهشتګردي کوي. دهشتګردي خو جهاد دي، نو دوی خو جهاد څه بند. تا ته د امریکې پاسپورټ موت دیوت میلاوېږي، بستره ور په شا کې. خلکو ته وایم ای خلکو عقل خو لرو، نور ګرده خبرې پرېږدي. دا پرېږدي چې دغه ملا وایي چله باندې ولاړ ته ته امده. زما درست دنیا ته د دغه اسټیجه څه ما بار بار ویلي، بیا وایم د درست پاکستان او افغانستان ملایانو ته مې چیلنج دی. دغه اوس چې کومه طریقه د تبلیغ په نامه روانه ده، زه هم دا د علمای دیوبند په اتفاق د ګمراهي لاله راسي که څوک زما سره خبرې کوي، زه میدان ټول حاضر یم. نن چې د تبلیغ په نامه باندې کم کار کېږي، دا سراسر د دین او د اسلام خلاف تعبیرېدل دي. مولانا زکریا کندهلوي رحمه الله د تبلیغانو باندې زموږ سره سترګې دي. مشران د تبلیغانو ښه خلک وه، دا دې ښکاره چې اوس چاته د لار په لاس ورغلې ده، دغو خلکو ته سراسر دین په بېدینۍ و بېغیرتۍ تعبیر کړي دي. على الاعلان په تبلیغانو کې بې مذهبي او د جهاد مخالفت شروع دي. بس دا به موږ په قوي دلایلو ثابتوو میدان، خو هغه ټول شان پرېږدي. تاسو ته وایم دغه امریکایان زموږ دښمنان دي که نه؟ کافر خو هم دښمن په دا مسل خلاصېږي. ولې دا تبلیغي امریکې ته پرېږدي، ما خپل افغانستان ته نه پرېږدي. قسم دې د الله پر ذات وي، لکه یو سړی چې ډېر د اوبو ته تللی ده، د کندهار ښار ته تللی ده، خو نه سم وتللی. که په دې پوه سم چې اوس فی الحال په ما څوک کار نه لري، او که دا ووایم چې د دې جلسې څه به مدرسې ته نه سم لاړې، بله به د احمدشاه غازي وټار ته ولاړ. ولې ما خپل وطن ته نه پرېږدي او ته په امریکا کې ګرځې غږ نه ده؟ ګرځې کیسې پرېږده. ستا څه جواب دي تبلیغي کاکا؟ خو د هغه به دې جواب وي چې زه د کافر دښمني نه کوم. نو ته څنګه مسلمان یې چې د کافر دښمني نه کوې؟ د اسلام خو 2 عظیم ارکان دي، د کافر سره په زړه کې بغض ساتل، د مسلمان سره په زړه کې محبت ساتل. دا خو د اسلام عظیم ارکان دي. که یو سړی د کافر سره په زړه کې بغض نه لري، دا مسلمان نه دی. که یو سړی د مسلمان سره په زړه کې مینه نه لري، دا مسلمان نه دی. د اسلام خو غټ ارکان دغه دي. ته څنګه مسلمان یې چې د کافر سره په زړه کې بغض نه ساتي؟ او که ساتي ولې په تا کار نه لري چې ما نه پرېږدي؟
د کفارو ګوري جنگ زموږ سره پر دوو شانو دي خبره را لنډوم ډېر رسوردست وله زړه مو درد کېږي قسم دی ای مسلمانانو زه خپل پر ځان مې دا عقیده ده چې دا درس دنیا را سره یوځای شي چې ما ته حق معلوم شي چې دا خواته حق دی د الله سره مې وعده کړې ده د الله په کور په بیت الله کې مې کړې ده په کعبه شریفه کې مې د الله ته جوړلې چې دا وعده مې کړې ده چې ربه چې ستا د دین لار ماته معلومه شول ستا په ذات مې قسم مې کوي یوه خواته یوه ګدام لا یوه خواته بلې خواته ورسره ولاړ شو که نن ماته دا معلومه شي چې د سوي په اجتماع کې حق دی تاسو ټولو ته وایم د الله په ذات مې قسم مې کړی چې لحاظ وساتم بستره به درسره اخلم په اجتماع کې به اول کړم دیني اجتماع دغه هم ده د دیني اجتماع نه یم منکر خو د دغې اجتماع منکر یم چې د اسلام په نامه بېدیني او بېغیرتي او بېمذهبۍ ته خلک دعوتي ده دغه خلاف دا که د تبلیغ په نامه کېږي دا که د تصوف په نامه کېږي دا که د جهاد په نامه وشي دا که د علم په نامه وشي چې په هر نامه وي د هغه خلاف یم پر تاسو باندې دا علما ستاسو دپاره وایي په دغسې دور کې لکه نن چې د فتنو سره کم باران ووري دا 15 کسه مسلمانان په یو کنجانو کې پاته دي ایمان په دغه جامه خلک راڅوړي ګوري نن امریکایي زما استاد په ډالر باندې ایمان د کمو خلکو څوړي د ډېرو خلکو سره ایمان د دین په جامه کې ولاړ بس موږ عوام سادهګان خلک دي غریبان د دین چوکیان دي درځي وایي دعا ته ځو سوي ته روان دي دعا په سوي کې مه کوه په خپل مسجد کې دې دعا وکړه دعا ښه کار دی په سوي کې هم وکړه خو چې د دین ته دعا وسي چې مسلمان او مجاهد او غازي ته دعا وسي نن که یو سړي دعا کول کې مجاهد او غازي نه یادوي زما په فکر سره دا دعا نه ده زما فتوا دا ده ځکه نن د دنیا مجاهدین دا قرباني د چا دپاره ده دا تنکي ځوانان چې موږ قربانوو دا د دغه دین د دغه کلمې دپاره چې زما او ستا او زما او ستا د پلار د ټولو سره شریکوه د کفارو جنگ زموږ سره پر دغه جهاد دی جهاد ناره مه کوه ښځې را وباسه بس د کافر ورور یې بالا کافر ته هر څه چې غواړي هغه وکړه نن چې سعودي د دنیا کفار ټولې د سعودي حکومت د ټول دنیا کافران د سعودي د حکومت ساتنه کوي ولې کوي ځکه خو ښځې ازادې شولې د جهاد خبره نشته پابندي ده په سعودي کې د جهاد آیت نشي ترجمه کولی تبلیغي کاکا ته ولې څوک څه نه وایي خو ښځه بیا یې امریکې ته سړی دلته ناست دی ښځې مو سپستال باندې دي ښځه دې په کوڅو کې